د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ټولو افغان سیاستوالو څخه یو غوښتنه کړې. هغه ویلي زه به ټول افغانستان ته راستانه کړم. دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد وایي دوستم بیرته افغانستان ته راولو، خو موخه یې تر اوسه نه ده معلومه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د نوي رامنځته شوي ملي نجات ټولوالي یو شمېر مشرانو ویلي که حکومت د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره روانه وي، لانجه ژر تر ژره حل نه کړي، نو دوی به نوموړی د حکومت له اجازې پرته بیرته افغانستان ته راولي. د بلخ پخواني ولیعهد محمد نور، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایت فرهمند دغه څرګندونې کړي دي او هغوی ویلي چې په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم سره لیدنه ترسره کړې ده او غواړي چې ډیر ژر به هیواد ته راستون کړي. ښاغلي محقق په خپلو څرګندونو کې پر افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم غږ کړی دی چې ټول افغان سیاستوال باید افغانستان ته بیرته ورستانه شي او افغانستان جوړ کړي. که موږ له خپل سرونه ویریږو نو افغانستان باید څنګه جوړ کړو. محقق ویلی دی موږ باید ټول له طالبانو سره په افغانستان کې لیدنه وکړو او د افغانستان د ولس روحیې باید لوړې کړو. هر څوک چې وي ځانونه باید افغانستان ته ورداخل کړو او په ګډه باید ورشو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.